آیا تاسو داسې فکر کوئ چې نور حیواناتو ته به هم دا نړۍ مطلب دا چې په طبیعت کې څه موجود دي زموږ په شاوخوا کې چې څه موجود دي نو نورو حیواناتو ته به هم دا په دغه بڼه ښکاري لکه موږ ته چې څنګه ښکاري؟ خو داسې نه ده. نور حیواناتو ته دغه طبیعت په نړۍ کې چې څه موجود دي په بله بڼه په بل شکل معلومیږي. راځئ چې د حیواناتو له سترګو څخه د دغې نړۍ کتنه وکړو چې حیواناتو ته دغه دنیا او دغه طبیعت څه ډول ښکارېږي. راځئ چې لومړی د مار څخه شروع کړو چې مار ته دا نړۍ څه ډول ښکاري. مار په پوزه کې ځانګړی حس لري چې دوی سره په کتلو کې ځانګړی کومک کوي چې دوی ته نور حیوانات داسې برېښن او شعاعي ښکاري. داسې لیدلی شي یو خوا د انسان لیدنه ده او بل خوا د مار. اوس راځو اس ته چې اس څه ډول طبیعت ویني. اس په دغه شکل کې طبیعت ویني، یعنی دوی ته چې مخامخ هر څه موجود وي نه ښکاري ځکه د دوی د سترګو په منځ کې دغه ډول توره پرده موجوده وي او همدارنګه دوی ته زیاتره رنګونه په ژیړ، ابي او شین رنګ کې ښکاري. اوس راځو غوا ته. غوا زموږ په شان د انسانانو په شان هر څه ورته نه ښکاري. دوی ته سور رنګ نه ښکاري، زیاتره شیان دوی ته په ابي، ژیړ او شین رنګ کې ښکارېږي. مطلب دا چې د سور رنګ لیدلو حس نه لري، زیاتره شیان ورته په ابي، ژیړ او شین رنګ کې ښکارېږي او همدارنګه دوی ته نړۍ په دغه شکل کې ښکاري، یعنی لرې واټن کې چې څه موجود وي دوی نشي لیدلی او په نږدې واټن کې چې هر څه موجود وي مخامخ ورته واضح ډول یې لیدلی شي. اوس راځو مرغانو ته. په دې کې لومړی راځو باز ته چې باز د نور حیواناتو په پرتله ډیر ځانګړی دی، یعنی د سترګو لید یې هم ډیر تیز دی او همدارنګه دوی ته نور حیوانات په ابي او روښانه رنګ کې ښکارېږي او همدارنګه که دې څخه یو حیوان یا هم یو ښکار که څه هم 1600 متره په فاصلې سره هم ډیر لرې وي نو دوی ته په دغه شکل کې ښکاري. که سره چې دې ته ډېر رنګونه په روښانه بېنفشه او همدارنګه دغه ډول کتنه کوي او همدارنګه زموږ په پرتله د انسانانو په پرتله نظر 2 ځلې زیات دی. مثلا که یو سړک کې موږ له لرې څخه وغواړو چې یو کوچنی چاود پیدا کړو نو باید بیا له یوې کفترې څخه پوښتنه وکړو. اوس راځو حشراتو ته. په دې کې دی لومړی مچ چې د نور حیواناتو په پرتله ډېر معمول څنګه چابک دی ځکه د دې په سترګو کې زر لیدنې موجود دي، تاسو کتلی شئ او همدارنګه دې ته یوه ساحه په ډېره پراخه اندازه سره ښکاري، یعنی په یو وخت کې ډېره پراخه اندازه لیدلی شي. همدارنګه زیاتره شیان په سلو موشن کې ویني او په دغه شکل په دغه رنګ کې دوی ویني. اوس راځو بلې حشرې ته چې د شاتو مچۍ ده چې دوی هم یو غټ مشکل لري ځکه دوی ته سور رنګ نه ښکاري، دوی ته سور رنګ په تت ابي رنګ کې ښکاري، تاسو لیدلی شئ. اوس راځو موږکانو ته. دا موزر هم ډیر تیز دی خو دا د سور رنګ کتلو قابلیت نه لري، یعنی سور رنګ نشي حس کولی. زیاتره شیان دوی ته ډبل ښکارېږي، مطلب دا چې زیاتره شیان دوی ته 2 ښکارېږي. اوس هم راځو د دغه موږکانو قاتلې پیشو ته چې دوی ته هم شین او سور رنګ نه ښکاري خو دوی ته زیاتره شیان په نسواري، ژیړ او ابي رنګ کې ښکارېږي او دوی ته هم یو ساحه په ډیره لویه اندازه سره ښکاري او لیدلی شي. د دوی د سترګو نظر زموږ په پرتله 6 ځله زیات دی. که چېرته په یو کوټه کې رڼایي نه وي نو موږ ته به دغه ډول توره ښکاري خو مګر پیشو ته به دغه ډول HD ښکاري. خو داسې غلطي ونه کړئ چې دغه ډول توره تیاره کې تاسو غوښه کېږدئ په دې فکر چې پیشو ته به نه ښکاري، خو نه تاسو ورته په خپله کار اسانوئ. اوس راځو د سپي په اړه خبرې کوو چې دې ته سور او نارنجي رنګ نه ښکاري خو زیاتره رنګونه دې ته په ابي او بېنفشه رنګ کې ښکاري او همدارنګه د دې د سترګو لید زموږ د انسانانو په پرتله ډېر ښه دی. دی هم کربوړی چې موږ په دې نوم یادوو چې دې ته الله تعالی هم یو ډېر ښه لید ورکړی دی بغیر د سر خوځولو څخه، یعنې بغیر د سر اړولو څخه دا هره ساحه لیدلی شي فقط د سترګو په خوځولو سره. او بل ښه خاصیت چې الله تعالی دې ته ورکړی دی یعنې په یو وخت کې دا 2 ساحې لیدلی شي، یعنې د سیمې 2 طرفه لیدلی شي. مطلب دا چې موږ یو ځای ته مستقیما ودرېږو نو مخ ته چې زموږ څه وي هماغه لیدلی شو، شاته چې څه وي هغه موږ نشو لیدلی. خو کربوړی داسې نه دی، په یو وخت کې دا هم مخ لیدلی شي او هم شا لیدلی شي. په دغه ټولو حیواناتو کې ستاسو د کوم یو لید ډېر خوښ شو په کمنټ کې ولیکئ.